د دایکنډي ولایت اوسیدونکو د پاکستانی ملیشو د بریدونو په خبرګون کې لاریون تر سره کړ او د پاکستانی مزدورو ملیشو بریدونه یې په کلکو ټکو وغندل. دوی د پاکستانی ملیشو بریدونه د ښکاره یرغل بللو ترڅنګ هغه یې له اسلامي او نړیوالو اصولو او قوانینو سره په ټکر کې وبلل. ما تجاوز آشکار و ستمگرانه رژیم متجاوز نظامی پاکستان را بر خاک مقدس و شهید پرور افغانستان محکوم می‌کنیم. روحیه مقاومت و مردانگی در صورتی که در وجود مردم افغانستان تبلور داشته است و این مقاومت و مردانی همونطوری که در گذشته‌های دور در این سرزمین حاکم بوده است باز هم رادمردی و آزادمنشی و آزادگی در وجود تک تک از این مردم هست. دوی وایي د پاکستان رژیم یو جنایتکار رژیم دی او د خپل بادارانو په لمسون او اشاره تل عمل کړی دی او زیاتوي چې افغانستان د زمرو او مجاهدینو ټاټوبی دی او هیڅ کله به ذلت ته تسلیم نشي. رژیم خودکامه، ستمگر و جنایتکار پاکستان که به دستور بادار خونخوار و جنایتکارش آمریکا به خاک مقدس افغانستان حمله کردند. په دې لاریون کې ګډون کوونکو د اسلامي امارت له نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. خود استاد از تمام اراضی کشور خود حراست نماییم. ما در دفاع از کشور در کنار نیروهای امنیتی خوش ایستاده ایم. ما مکلف هستیم از کشور خود در مقابل هر گونه تجاوز دفاع نماییم. لاریون کوونکو د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا د افغانانو سره کرښه وبلله او ویل چې د اړتیا په صورت کې له هیواد څخه د دفاع او د خپلواکۍ د ساتنې لپاره له ځانه تیر دي.